د دې ماشومانو بل حق دا دی چې ته به خرچه ورباندې کړي، د کالیو غم، د ډوډۍ غمې، نفقه یې په تا باندې واجب ده. دا ماشومان خو مزدوري نشي کولی، دا ستا لاسته ناست دي. ښکلي ښکلي شیان ورته راوړه. ډېرو خلکو ته الله اوس نصیب کړی په دې کور کې بخیل وي، میوه، ښه خوراک، ښه شیان دا کور ته نه راوړي. دا د دې ماشومانو حق تلفي ته کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي کفا بالمرء اثما ان یحبس عمن یملک قوته. د انسان دپاره دغه ګناه بس ده، د الله پیغمبر وایي چې د چا روزي د ده په غاړه کې پرته ده، دی هغه روزي په سمه توګه نه ورکوي او ترنه بندوي. کور کې د ماشومان نهار دي او تا په جیب کې پیسې شته او دغه خپلو ماشومانو ته څه نه راوړې. کور کې د ماشومانو میوې ته زړه شوی دی، ته ښه مالدار یې، پیسې الله درکړي دي او دغه ماشومانو ته میوه دانه نه ورته راوړې. د الله پیغمبر وایي دغه ګناه دي بس ده چې ته هغه چا نه یو څه بندوې چې د دوی روزي، د دوی قوت، د دوی خوراکه هغه د تا په دې غاړه باندې پرته ده. دا د ماشوم حق دی.